د کرکټ د شپږیزه لیګ اتم پړاو دویمه ورځ آمو د هندوکش په وړاندې زموږ کوشش هم همدا دی چې ځوانانو ته موقع ورکړو او دغه ټیم سره زما شتون د حضرت هغه شان د شبیر نوري موږ څو لوبغاړي داسې یو چې سینیر دي نو کوشش دا کوو د خپله تجربه دوی سره شریکه کړو ځکه دا د افغانستان آینده ده مقابل ټیم ښه دی ښه پلیران شته پکې انشاءالله موږ کوشش دی چې بیټ کړو په خیر ډېر زیات خواري مې ورته کړې ده او تېر کال په ایمرجن کې مسه کال په سلور کټګوري کې اخیستل شوی وم ماشاءالله ټیم خو ډېر ښه ټیم ده ښه لوبغاړي لرو سینیر پلیران لکه حمید شبیر ده عادل ده ښه چمتواله مې ولی انشاءالله دا مو لوبغاړي هیډ کوچ قابل لوبغاړي ته چې وګورو هغې کې هم ښه لوبغاړي شته خو انشاءالله چې په ټیم باندې باوري یم چې موږ لوبغاړي به ښه لوبه وکړي مګل میاخیل یم د مو ټیم لوبډلې یو تن لوبغاړی واقعا دغه شپږیزه د افغانستان یو ستر لیګ دی او د لوبغاړو دپاره یو داسې فرصت دی چې هغوی کولی شي خپل ځانونه په دغه لیګ کې شو کړي او خپل پرمختګونه پکې وکړي سپورټس چې دا د انګلیسي کې وایي سپورټس از د امبیسډر اف پیس وایي چې دا سپورټس چې دا د سولې سفیر ده نو دغه د سولې سفیران ټول دلته اخته دي دا یو ښه پیغام نړۍ ته خپروي دلته خارجي لوبغاړي راغلي خارجي سټاف راغلی ده چې په افغانستان کې امن ده هیڅ ستونزه نشته ده